دا څه کې دلته کې نه مړه دلته کې نه وه او که نه دا زموږ د غریبو لپاره دا نه دی دا غټو خلکو لپاره دی مړه مونږ د غریب او خان یو بله باندې کېنې دلته مړه ډېره مهرباني هلکه څنګه چې دا پېښه څوک یې د کوم ځای یو څه راغلي دا راته ووایه زه خو د دې کلي ما او کار مار نشته مې که تار له دلته کار وکړو کار دې راغلي او کار راغلی دا ډېره ښه خبره ده یار موږ سره کار شته شته کار خو په یو شرط پرې د کار ملاوېږي نو وایه څه شرط دی که ته خفه شوې تا نه پوله کټ کوم او که زه خفه شوم تا نه ما نه پوله کټ کوې صحیح ده که خوښه دې ده خوښه مې ده داسې کار وکړه زموږ دوه پټي دي هغه هلته هغه به کوي صحیح ده سهار به ځي او پټي به کوي خوښه مې ده دوه پټي سره که نه دوه پټي دي نور څه کار خو نشته که نه نه ما باندې کار نشته هغه بس نور کار یې باندې بس صحیح ده واشه هلته جانې راوړه څنګه د کار ماسره که نه او باچا قص خو ډېر ښه مونته دی او که نه مړه کښېني سړی به موږ ته انډیان ته کوي داسې ماښام پر ولاړې سهار نه کښېني دلته کښېني باچا سلامت تا ماله نه چای راړه نه دې اوبه راړې نه دې روټۍ راړه روغ ورځ مې په نار باندې تېره کړه نو خفه شوې ته نه خفه شوې خو نه یم مې خفه شوې مړه خو زه بس دا کار پرېږدم صحیح ده په خوشحالۍ باندې پرېږدم تا خوښه ده نو زه بس زه به دې نه پس چېرته بل ځای ځان له کار وګورم زه سید راوځه السلام علیکم وعلیکم سلام ولې زه خبره ولې لکه خفه خو نه یم خوشحاله یم خو ته چېرته ځې زبردست په لاړو یو سر له بل سر نه ځم کار خو نه کوې څه کار دلته کې خان دی هغه سره کار دی څه کار ما ورسره دا کار کوو دا پټي به ما راښکول که نه فصل لیدم د ما د لاسو دی نو که دا کار ورسره کوې خو صحیح ده ما ورسره خوله وله ما له خو تنخوا راکړه بس زه ځمه نه دا خان دی کوم ځای دا بس زه به درته پاته راکړم ښه وښیه بس زه به دا یې ورغلم بس زه ورځه صحیح ده السلام علیکم وعلیکم سلام کښېنه لږه دا که مه کښېنه مړه پاس دلته کښېنه پاسې لږه نو ښه ډېره کښېنه دا پېښه وکړه لږه زه خو په دې لاره کې روان وم یو کس راله مخې له راغی دغلته یو خان دی هغه سره کار دی ځکه دلته رالم کار کوم هغه خو بله راغلی و هوټل دی نو کار کوې ته موږ سره کار کوی شي که ناستې راغلی مړه وجه څه کار و هغه کولی شم خالي کار راته ښایه صحیح که ته ما نه خفه شوې تا نه پوله کټ کوو او که زه نه خفه شوم ما نه پوله کټ کوې صحیح دی ما ته منظوره ده اوس هلکه دا نیول راواله زما یاره چې پټي دې کرل دي که نه چې خدای کړمه ډوکبوګیان غونډه کېږي هلکه پټي خو کرل دي دې کس خو پټي کرل دي خو چې نوی کس پسې کړي هغه هم چې کوم ماښام ځم غې پسې یاره دې کس خو پټي نه وي کړی زه ځم اوس او دې سره زه ګورم زه به د خوښ شم ډوکبوګیان استاد دی سړی غله دي او داسې څه دي هلو استاد مړه سړی متم ګور اګور نار څوک ځان سره لګوي هلکه تا زموږ پټي باندې دي کړی کوم پټي هغه وخت د پټي یاد و زموږ پټي ته راځي بس مکه کې ناستې باچا سلامت دی غی او که نه داري چې تا ما لاکولې که نه ما به وړه دوکان کې مې خرڅول تا په خپله ویلو چې څوک خفه شو غنه پوزه کټ کړو ولې خفه شوې څه خفه شوی خو نه یم چې خفه شوې نه باچا خفه کېږي نه